حکمتیار سره طالبانو څه وکړل او ولې د خلکو زړونه پرې یخ شول؟ بلخو ورسره سراج الدین حقانی کومه مرسته وکړه؟ ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سبسکرایب کړئ. ډېر خلک حکمتیار په افغانستان کې د ټولو بدبختیو مور ګڼي. حکمتیار له داود خان له وخته تر اوسه پورې له هیڅ یو نظام سره جوړ نه و. د طالبانو په تیره دوره کې هم هغه په افغانستان کې نه و. کله چې هغه سره جمهوریت وخت کې روغه جوړه وشوه او اشرف غني ورته زیات امکانات ورکړل، بیا هم حکمتیار په ډاګه په ډیرو مواردو کې د افغانستان مخالفت او د پاکستان ملاتړ کولو. هغه دا فکر کولو که دا ځل افغانستان کې ګډوډي جوړه شي نو هغه ته به د ځل حکومت چوکۍ په لاس ورشي. خو د تیر په څیر حکمتیار یو ځل بیا ناهیلی شو. د طالبانو په راتګ سره حکمتیار ټول عزت هم له لاسه ورکړ، کوم عزت چې هغه ته جمهوریت کې ورکړل شوی و. ان حکمتیار د جمعې لمونځ ورکولو څخه منع کړل شو او همداسې نور ډیر بندیزونه پرې ولګېدل. پرون زاویه نیوز ولیکل چې زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي دي چې د یکشنبې ورځې مازدیګر 3:30 بجې طالب وسلوالو د ګلبدین حکمتیار په کور چاپه وهلې او د هغه کور یې تخلیه کړی دی. په دې جریان کې حکمتیار کور تخلیه کړی، د هغه ساتونکي هم د طالبانو له لوري خلاص شوي دي او د دفتر موټر ترې وړل شوي دي. ګلبدین حکمتیار له چاپې مخکې له خپل دفتر څخه وتلی دی او په کوم نامعلوم لوري تللی دی. له دې خبر څخه وروسته استاذه د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي طالبانو یې کور نه دی محاصره کړی، خو دوی پلان لري چې کابل کې د اوسېدو ځای بدل کړي. ښاغلي حبیب الرحمن پر خپله ایکس پاڼه د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په هکله لیکلي: د استوګنې ځای نه دی محاصره شوی، کابل کې د اوسېدو ځای بدلوو. چارواکو سره تر څو میاشتو بحث وروسته نتیجه دا شوه له پخواني حکومت سره د صلح وکړه. اوسني حکومت ته د منلو وړ نه ده. له تیر حکومت سره د صلح له تړون یوازې همدا د اوسېدو ځای پاتې و. د طالبانو پلویانو بیا خبر ورکړی چې د دې ډلې د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په خپل شخصي لګښت ګلبدین حکمتیار ته د کابل په وزیر اکبر خان کې بل کور نیولی دی. د طالبانو د عدلیې وزارت ویلي چې ګلبدین حکمتیار دفاع وزارت پر ځمکه کورونه آباد کړي دي چې باید تخلیه یې کړي.